له وطني لرګیو جوړه په دې وړه کارخونه کې لګېدلي دا له اوسپنې جوړ په عصري ټکنالوژۍ سمبال د ماشینونو دا څرخونه په دې موخه ګرځي چې د خپل هیواد لرغونی او پخوانی دود ژوندی وساتي. هغه دود چې زموږ تاریخ ورپورې تړلی دی. دا د ارک په نوم په لرګیو د میناتورۍ، ګلدوزۍ او د پخوانیو انتیکي توکو جوړولو کارخونه ده. په دې کارخونه کې د زیوراتو، پتنوسونو، د هندارو چوکاټونو سربیره ډیر په زړه پورې پخواني او لرغوني توکي جوړیږي. یک گلدوزی است که کار دست است. دختر خانوما همراه ما کار میکنه که باز درویه است دیگه، میتونه کار کنه. یا دیزاین دیگهش است که به خاطر بکسک اگر مشاهده کرده باشی باز ما برای دختر خانوما از بکسکش استفاده میکنن، جور میشه. گلدوزیش هم دختر خانوما برای ما میکنن. محمد عثمان سلطانی چې د دې وړې کارخونې مشري کوي وایي موږ په دې کارخونه کې مختلف توکي جوړو چې هر یوې ځان ته ځانګړنه لري. د دې توکو لیدل به مو یوې بلې زمانې ته له ځان سره یوسي، هغې زمانې ته چې تاریخ به یې درته په ولایتونو کې پخواني یاداښتونه تازه کړي. قوطی است که برای چلگانی است، برای زیورات است دیگه. است و یک قوطی دگام است که با شکل دو دانه‌ای است که دو دانه چلگانی میاد. این به خاطر روز داماد است یا برات است. و این یک قوطی است که چوب چهارمغز است و رویش جالی کار شده. دیزاین کابلی است که از این جالی ها شما شاید در مرادخانی در جای قدیمی که استفاده میشه از این دیزاین ها زیادتر کار میگیره. دا د کونړ، نورستان، پکتیا او خوست ولایتونو په دنګو غرونو کې راغټ شوي لرګي دي چې اوس پرې دلته په دې وړه کارخونه کې د لاس په واسطه میناتوري او ګلدوزي کیږي. نه شروع کردیم باز حالا بسته‌کاریش میشه دیگه، باز حتما کار اینکه میشه باز ما و این قسم جورش میکنیم و این میوه‌دانی میگن 4 قسم میوه خوش در این جمله میشه. باز پس آن پس میره برای کندنکاری. کندنکاری کار نورستان، کار نورستانی است. ما در بخش جالی کار میکنیم. در بخش جالی نمای دیوال است، پتنوس است، بعض جالی های دیگه است که ما میتونیم به حساب جور بکنیم. اول به این سیستم گازبندی میشن اینا، به این سیستم اول به این سیستم گازبندی میشن، بعد باز به این سیستم نیمه‌کاری است که نیمه‌کار است تکمیل نشده کارشان است. به حساب این چیز جور میشه. باز کار تکمیلی از اینا هستن که اینا تکمیل شده، کارش از بخش جالی تکمیل شده. استادای نجار ما کار نجاریش خلاص کردن، باز جالی رفت بخش جالی، از جالی هم خلاص شد، حالا آمده بر پالش. باش ابتدا شروع میکنیم ریگمالش، ریگمال کاریش میکنیم، اقدام کشی بهش میگیریم. د ارک د لرګیو په دې صنعتخونه کې د ګیلاسونو لپاره جالۍ، د ښځو د زیوراتو لپاره ځانګړی صندوق، شمعداني، کلیبندونه، قلمدانی او نور ډیر په زړه پورې مواد جوړیږي. و این هم یک دستمال کاغذی است که دیزاین کندنکاریش نورستانی کار شده. به این شکل میتونیم ازش استفاده کنیم که یا کاغذ در داخلش مانده میشه. قوطی 6 ضلعی است، دیزاین میناتوری روش کار شده. برای زیورات استفاده میشه، برای یگان چیزای تحفه دانی که تحفه میخواه، چیزای زینتی برای هر فامیل، برای میزش میتونه که از این استفاده کنه. شمعدانی است که د ارک په نوم د لاسي توکو د کارخونې له مشر نه مې وپوښتل چې په لرګیو د لاسي توکو هنر دې کله زده کړی، په دې کارخونه کې در سره څومره کسان کار کوي او د ارک صنعت خونې څومره مزل وکړ. پاړی وویل مدت 3 سال میشه که کارخانه را خودم تأسیس کردیم. تقریبا 13 نفر همراه ما در اینجا کار میکنه که در بخش نجاری 8 نفر آقایون است که همراه ما فعالیت دارن و 5 نفر هم دختر خانم‌های هستن که در بخش مختلف کار میکنن.
پوښتنه دا ده چې څنګه کولی شو چې د لاسي توکو جوړېدو هنر ژوندی وساتو. دلته مې همدا پوښتنه د دغې کارخونې له مسؤل او کارمندانو وکړه چې له خلکو او دولته مو غوښتنه څه ده چې زموږ افغاني د پخوانی فرهنګ لا ژوندی وساتل شي. دوی د ریسي خپرونې ته وویل از همشهری ما خواست ما این است که هر جایی که هستن صنعت دست کشور خود خوش کنن و استفاده کنن که همین صنعت دست کشور خود ما زنده بانه. کار شوه که صنعت دست کشور ما رشد پیدا کنه، زمینه کار برای قشر کارگر مساعد شوه. د اصیل په نوم د شرکت مسؤلین چې په هیواد کې یو شمېر د افغاني توکو د لاسي صنایعو وړې کارخونې له دوی سره ثبت شوي وای، موخه مو دا ده چې خپل افغاني تولیدات ته په کور دننه او بهر بازار موندنه وکړو. هدف دا ده چې دغه فروشات دومره ډیر شي چې موږ وکولی شو چې افغانستان د صنعت بخش کې 10,000 نورې وظیفې ایجاد کړو. په خبره موږ هڅه کوو چې د ټولنیزو رسنیو لارې افغاني تولیدات د پام وړ پرمختګ وکړي. لکه هر محصول باندې یا هر پروډکټ باندې وخت لګول کېږي، مثال 15 ورځې 10 ورځې وخت لګول کېږي، نو دغې لپاره هغه شی داسې یو ښایسته راځي او هم د هغې قیمت لږ ذره د نورو جنسونو دې قیمتونه لږ پورته دي. یاد دې وي چې پر لرګیو حکاکي میناتوري او ګلدوزي یو لرغونی صنعت دی، خو صنعتکاران یې کم، خواري یې ډېره، خو په افغانستان کې ګڼ شمېر مینوال لري.